دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډیره درناکه ده. د سار منزل راغی اصل کې یو غلام و د معیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ یو غلام و. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو دی غلام ورته وویل ی عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي د به زما نه مزدوري ډېره غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي؟ وی 4 درهمه یا 4 دیناره خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ د پیسې تپوس کو ته څه کار کوي او خپل کار خو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره قدرې وی دا خو ډیره نه ده 4 روپۍ خو ډیرې نه دي ورځې کې ستانه غواړي ستا د کار کې ډیرې پیسې پیدا کیږي دا خو ډیره نه ده صرف دا خبره ته وکړه. خو د عمر رضی الله په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارښت کوم زه به معیره ته وم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډیره نه ده لاړتې دا مجوسي غلام او د په زړه کې خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم دا خبره پې بده ولګېده د عمر رضی الله ستا به هم فکر وکړم. خنجر یې واغست خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو په دواړه طرفه او هغه خنجر به روزانه په اور کې ګرماو او بیا به د زخرو په اوبو کې کېښودو ټینګر چې دا لور ګرم کې که نه نو بیا وله په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي نو د دا لور دا خنجر به یې ګرماو د زخرو په اوبو کې به بیا داسې وچاو دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه خنجر یې پسې تیار کو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې د سار ټیم و 27 ذی الحجه وه 28مه ذی الحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ 28مه ذی الحجه وه عمر رضی الله تعالی عنہ د سار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو دا مجوسي غلام و د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر و چې عمر رضی الله په خنجر و د نیت تړلی و د مانځه نه غلی را مخکې شو راشاته شو بل صحابي خپلې مسلې ته مخې کو دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دې وجې نه نور څه نه خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مسلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مسلې ته او مونځ به هغه پوره کوي دا طریقه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مسلې نه راشاته شو بل صحابي مخې ته کو مسلې ته خپلې ته نور څه یې ونه وي چغې مغې یې ونه والې صحابه په غلام ورمنډه کړه غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجرو واله 14 صحابه نورم شهیدان کړو. بل یو وخیار صحابي و هغه سره غټ کوټ هغه په زر هغه ورتاو کو چې بل طریقه خو د گرفتارولو نشته خنجر چلی غټ کوټ هغه په زر ورتاو کو را پاړي پکې کو خود کوشش وکړو دی غلام چې ځان په خنجر وي نو صحابه زر لاسونه ونیول ځان یې وجې بیا هغه ول لاسونه ونیول ځکه چې تاسو ته وشي چې ته ولې راغلی گرفتار کو تیاره و سار ټیم او شاته سپونه ډیر لري پورې تلي صحابه دوره پوه نه شو شاته نه سپونه والا پوه نه شو نو شاته صحابه وي موږ دومره سره پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنہ فقیرت کې ورسته د بل صحابي اواز شروع شو دومره پوه شو او دومره پوه شو چې مخې ته سلګه شور غونته وشو خو نور پوه نه شو ځکه صحابه داسې مانځه ټیم دومره ورانه غوي نه جوړو د مونږ خو باغ ډیر خیال ساتو کنه دا غلام گرفتار کو جیل ته ورتاو کو عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته وړو چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنہ بیهوشي رااله بیهوش شو صحابه ول په ورکړ په خله کې چې ته په ور واچول مېدې سره شي او په خېټه کې بار تر وبایدل په بار تر وبایدل عمر رضی الله تعالی عنہ فروت طبيب راوست ولا ډاکټر ولا راوست د عمر رضی الله تعالی عنہ لګسترګې وغړې دي د بیهوشینا چې سترګې وغړې دي کو زمونږ په شان سړی ونه چاله ماره ډاکټر راولې زه مړ شوم نه دا چې غیرولې نه وي لومبه تفوس د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وې د مون سو شو د مانزه سو شو زه خو په مانزه عالم کنه نو د مانزه سو شو مونږ په نیمه کې پاتې شو کو سر ته ورسېدو صحابه ته نه امیر المؤمنین مونږ پوره شو سر ته ورسېدو ویخه مال اوبر راوړی مال اوبر راکای نو صحابه ولا په جام کې اوبر راوړي کې دې شي تګي ځکه چې حالت د ځان کدن د سړی تګي کیږي اوبه ولا راوړي دی به اسکی وینه مال په کوزه کې اوبر راکای ډېری راکای چې په کوزه کې ولا اوبر راوړي عمر رضی الله تعالی عنہ ما پاسو زاو دس کومه
زه اودس کوم. زوی ورته خواته ولاړ دی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی. زوی ورته وی بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازه شته نو تیمم ووخه که نه ستا اودس پکې دوره تکلیف کوي. عمر رضی الله ته وی عبد الله ما ته شریعت مه ښیه، ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیم، زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم، ته مې زوی زه د پلار یم، ما ته دا مسله معلومه ده، ما ته مسله مه ښیه، خو راکړئ اوبه زه اودس کولی شم. اودس یې وکړو، ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي. زه مونځ کوم، زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی. د مونځ اهمیت وپېژنئ. ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نشم کولی، د مونځ اهمیت وپېژنئ. وی ما ته تکیه کېدوئ زه مونځ کوم. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه، په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی. عمر هغه ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه، په دې مسله باندې نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو. وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی، زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم، ما ته تکیه کېدوئ زه مونځ کوم. عمر رضی الله تعالی عنه مونځ وکړو. چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله، هېڅ پروا نشته، ته به جوړ شي. عمر رضی الله تعالی فرمایل وی که تاسو ماله دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي، زه سمېدو واله نه یم، زه شهید کېږم، زه مرم، ما ته پته ده، خو دا تپوس را رقم چې زه والی چا یم، چا ووالم دا راته ووایئ. صحابه ورته وی فیروز غلام ووالی، د مغیره ابن شعبه کم مجوسی غلام، کافر غلام چې د فیروز نوم دی، ابو لؤلؤ باندې مشهور دی، هغه غلام والی. نو عمر رضی الله تعالی وی الحمدلله الحمدلله، الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه یم لګېدلی. دا خبره وکړه وی الحمدلله، شکر دی چې د هغه انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي، ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی. نو عمر رضی الله عنه فرمایي شکر دی چې هغې سړي نه یم والی چې څوک څه ته مخ کوي، قبلې ته مخ کوي، ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي، بیا سره د مونځ او بیا جهنم ته ځي، نو شکر دا دی چې کافر دی، مسلمان نه دی. صحابه ورته وی عمره فانسي کو. عمر ورته وی څنګه فانسي کوئ، زه ژوندی یم، زه خو څه مړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ، قصاص ترې نه اخلئ، او که یې مړ شومه نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي کو قصاص اخلي، خو فی الحال خو زه ژوندی یم، تاسو دغه څنګه وجنئ، الله په جیل کې دی وي. عمر رضی الله تعالی عنه په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم، بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرمه نه پاتې کېږم. نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله، وی عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه د ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې څملي. عایشې ته وایي ستا اجازت شته، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه، دا د هغې په کور کې دفن و. وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي، که ستا ورته اجازت وي. خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي، بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکو. عایشه بیبي راله، ای مورې زما بابا وی زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم، ستا اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه، وی دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و، ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او خوا کې به ورسره ځم یمه، دا خو ما ځان له د قبر د پاره منتخب کړی و، خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکوم، زه دا فضیلت عمر ته ورکوم او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شم، زما اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنه بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي. ګور امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، بیا هم اجازت غواړي د قبر د پاره. چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو، پلار ته وی بابا ستا د زړه ارمان پوره شو، زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کړي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې. عمر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو، خپل زوی ته وی عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه،
یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی، خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم، الله هغه ارمان زما پوره کو. خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه، اوس لا زه ژوندی یم، کیدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه کړی، خو زه ژوندی یم، زما د مخ نه شرمېږي، کیدای شي دا اجازت یې کړی دړه نه پې خوشحاله نه وي، خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه اوسئ نو بیا به ترېنه اجازت غواړئ، بیا به ترېنه اجازت غواړئ. عمر رضی الله تعالی عنه باندې د زنکدن خوله راماته شوه، نو چې کله پې د زنکدن سخته شروع شوه، زوی ته وایي ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سمله وه، ما ځمکې ته کوز که. بچې ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم؟ وایي بچې چې ما درته وایي چې ما ځمکې ته کوز که نو ما په ځمکه سمله وه که نه. زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم، خپل مخ په خاورو کې ریګړه کړم او نبي علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم. زوی په ځمکه سملو، عمر هم خپل مخ په خاورو کې کېښودو، خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو. علي رضی الله تعالی عنه ولرالي وی عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي، عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي. عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مرګ نه نه یریږم، خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوسو کې زه به څه جواب ورکوم. هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاہ دی، په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي، 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي، 14 ټاکۍ. هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوسو کې نو زه به څه جواب ورکوم. عمر چې نبی علیه السلام فرمایلی و د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی نو به عمر و، زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی به څوک و؟ عمر و. نبی علیه السلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو، وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي، ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی، په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو. دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي، خو بیا هم عمر جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم، بیا هم جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم. کله چې روح ورکو وفات شو، صحابه جنازه راواغسته، رالو د عایشې بیبي کوټې خواله باړې کټ کېښودو، عبدالله ابن عمر را مخکې شو، په ژړا شو، وی مور بیبي عایشې زما پلار راغله د اجازت غواړي د نبي علیه السلام په خوا کې د آرام، ته ورته اجازت ورکوې او که نه ورکوې؟ دا د عمر هم وصیت و که نه؟ وی زما جنازه به هله هغې نه دننه کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله ابن عمر عایشې بیبي ته فرمایي مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې څنګه ستاسو ته اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه، خپل څادر یې راواغسته، د ځان نه یې تاو کړه، سیټ ته لاړه، وایي زما ورته اجازت دی دفن یې کړئ، زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنه دفن شو. دا نننۍ ورځ چې ده دا ډېره درناکه ورځ ده، 1 محرم، دا د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده. هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و. مونږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله مونږ هم داسې غونته حاکمان راکه، الله مونږ هم مسلمانان یو، کمزوري به یو، الله مونږ هم داسې غونته حکمرانان راکه چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غمي چې زه به الله له څه جواب ورکوم، زما نه به د دې رعایت تپوس کېږي. مونږ له داسې نیکمله غونته کې حکمرانان راکه